بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د اپریل کال 2018 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د نړیوال موضوعات دي چې په هغې کې د سیمې نه نیولې تر نړۍ ټول ایران، همدارنګه اسرائیل، امریکا، اروپا، روسیه، چین ټول په دې کې راځي او په دې باندې چون موضوع نړیواله ده په ټولو باندې لږ لږ اشارتا بحثونه به کوو تر څو خپل محدوده د زمان کې وشو کولی چې مطلب لرو هغه تاسو ته در ورسوو. څرنګه چې تاسو معلومه ده امریکا د تنګې هرمز د بندولو اعلان وکړ، خو کله چې د نړیوالې مخالفت سره مخ شو د اروپا د خپله منځني ختیځ، د چین، د همدارنګه د هند، د جاپان د دې سره نو بیا خپل خبره ډونالد ټرمپ ډېر زر واخیستله چې زه تنګه د هرمز نه بندوم بلکې زه د ایران په بنادرو باندې برید کوم او زما هغه دي. کله چې ایران د بنادرو ځواب ورته ورکړ که ته به زما بنادرو باندې برید وکړې، زما بندرونه ووهې، زه به د مخامخ ملکونو لکه د قطر او همدارنګې د امارات متحده عربي، یعنې هغه اته نهه مملکته چې هلته بندرونه لري په د خلیج فارس په سیمه کې، نه تنها تنګه د هرمز کې، دا به زه ټول وهم. یعنې تا ته بندر روغ نه پرېږدم چې ته به د هغې نه تیل وشې وړلی، او دا صلاحیت دوی ته معلوم دی چې ایران یې لري. نو په دې اساس باندې دلته یې دی او زه نورم کړکېچنه شوه. راځو دې ته چې څنګه ما پرون برنامه کې تاسو ته ویلي وو چې آیا د امریکا زور رسیږي چې چین ته ووایي چې ته تیل مه وړه یا تا ولې تیل وړي، ځکه امریکا ویلي چې چا تیل وړي د هغې کښتۍ موږ نیسو، وهو یې او هغه جرمنه کوو. نو ما تاسو ته د څو ملکونو نومونه اخیستي وو چې جاپان نه ده پوښتنه کولی شي، چین نه کولی شي، هند نه کولی شي، فرانسې نه یې کولی شي، نشي کولی. او عملا چین دا نن ثابته کړله ورته. د چین وزیر دفاع اډمیرل ډانګ جون وویلي چې چینی کښتۍ ایران ته به ځي او تیل به راوړي. دا خبره د امریکا د هغه اخطار په مقابل کې دی وکړله چې ویلي چینی کښتۍ هم نشي تللی. هغه ویلي چې زمونږ ایران سره یعنې چې کوم شخړه ده د دې کې به د دې سیمې ته به هېڅ کښتۍ نه را داخلیږي. د چین وزیر دفاع وویلي چې موږ د ایران سره معاهده لرو او نړیواله معاهده ده او دا اوبه ازادې اوبه دي. دا د چا په حساب د هغې په هغه محلي ژبه یې سړی وایي چې شاید د پلار اوبه نه دي چې زموږ مخه ونیسي. موږ راځو وګورو چې څوک زموږ مخه څنګه نیسي. دا اخطار یې ورکړه او پرون چینایي کښتۍ راغللې، تنګې هرمز نه تېرې شولې او لاړلې، خپل تیل یې واخیستل او امریکا ورته رڼې رڼې لیدلې او هیڅ هم نشو کولی. ځکه که د وارې کوو د ده سره دوه جنګي کښتۍ د تیلو کښتۍ سره یې دوه جنګي کښتۍ ورسره باډي ګارډ کړې وي چې په مجرد کښتۍ باندې وار کېږي هغه جنګي کښتۍ به وار کوي او ممکن فضایي تیارې به یې ورته لرې نه تیارې کړې وي چې که دی دا کوي تیارې ورباندې راتللې، نو دا سیمه یې پرې اور کوله. دا همغه تخنیک نه کار اخیستی چې روسانو اوس اخیستی. د روسانو د دغې کې اتلانتیک په بحر د دغې کې اروپا خواته هلته خپل کښتیګانو سره اوس جنګي کښتۍ دغه کوي چې چېرته پټرول راوړي نو خپل جنګي کښتۍ لاندې وړي. نه اوس اروپایان څه وایي نه امریکایان. پخوا یې د کښتۍ ودرولي د روسانو، اوس یې نشي ودرولی. عین کار چینایانو اوس وکړ. یعنې نړۍ اوس دې ته راغلله چې وروره ته په زور خبرې کوې، تا سره باید په زور خبرې وشي ځکه ته د انسانیت او په شرافت نه پوهېږې. نه ته په انسانیت او شرافت پوهېږې او نه تا دا په حساب حرامي بچی چې دی اسرائیل دا په خبر باندې پوهېږي. یو هم په خبر نه پوهېږي. چې نه پوهېږي نو دنیا د زور نه کار اخلي او د دې زور په نتیجه کې داسې شو چې اروپا هم په مقابل کې ودرېدله. نن اروپا نه تنها چې د امریکا مقابل کې ولاړه ده، د اروپا د اسرائیل په مقابل کې هم ولاړه ده. او تاسو وکتل چې
ډونالد ټرمپ دا خبر وکړله چې دی فکر کوي چې د تنګي هرمز په تړلو کې انګلستان به ورسره مرسته وکړي، خو انګلستان شدیدا جواب ورکړ. او همدارنګه د ایټالیې د صدر اعظم جورج میلونی هم ویلي چې دا د خلیج فارس په دوره باندې ده او ممکن که ضرورت چې دا به ایران ته لاړ شي په همدغه حالت کې، او د ایران د روحاني مشر سره به وګوري، د پټرول اجازه به ترېنه واخلي. یعنې دی اوس په دې پوهېږي چې ایران دا قدرت لري، باید لاړ شو سره خبرې وکړو او اجازه ترېنه باید واخلو، ځکه چې مالک د دې سیمې دی، خپل تیلي دي، خپل بندرګاه د هرمز. نو دا که موږ خپل په سیمه کې څوک نه پرېږدو، نو د بل په سیمه کې څنګه حکومت کولی شو؟ اوس اروپایان په داسې پوه شوي دي. د همدې لپاره ایټالیا خپل نظامي تړون د اسرائیل سره په تعلیقي حالت ته راوسته او ویل چې اسرائیل ته به اسلحه او دا نه ورکول کیږي. همدارنګه د هسپانیې صدر اعظم همچنان دا خبره کړې ده او د اروپا نه یې غوښتلی دي چې د اسرائیل سره خپلې اړیکې بندې کړي، ځکه چې اسرائیل د نړیوالو قوانینو نقض کوونکی دی او د خپو لاندې کړي دي او جنگي او بشري جنایات ترسره کړي دي، تر څو چې د دې حسابي نه شوي او مجرمین ICC ته نه سپارل شوي، د ده سره اړیکې د بیرته نه استواره کیږي. نو اروپا هم لګیا ده د اسرائیل نه فاصله نیسي. اوس اسرائیل او امریکا یوازې پاتې دي، یعنی دوه لیوني پاتې دي، یو نتنیاهو لیونی، یو ټرمپ لیونی. ځکه چې د ټرمپ لیوني په مقابل کې په امریکا کې کانګرس او سنا او د جمهوریت خوا خلک ولاړ دي، دموکراتان خو دیو دي. او په عین حال کې په اسرائیل کې د نتنیاهو د محکمې مسله ده که دغه حکومت دغه جنگ کې خپل بقا ګوري، نو جنگ اوږدوي. همده لپاره چې هر ځل خبره د صلح ته نزدیکیږي، نو نتنیاهو یې د روستو نه راکاږي او هغه د صلح مسله خراب شي. لکه 28 د فبروري باندې وایي چې عمان وایي چې مسله زموږ حل و، ایران ډېر څه منلي وو، یو ځل امریکا وویل چې نه، په لاړه په شا او سبا ته برید پرې وکړه. همداسې له اسلام آباد کې هم خبره 80% اسماعیل بقایي وایي چې 80% مسایل حل و، 10% نور باندې موږ خبرې لګیا کولې، هغې ته هم یو لاره پیدا کېدله، خو هغه یې پرې باندې دا که جي ډي ونس یو ځل روان شو، چا روان که ښکاره خبره ده چې نتنیاهو هلته بیا ټلیفون کړی، بیا خبرې کړي دي، بیا یې سړي ته دوسیه را یاده کړې ده چې که دا کار تا وکړه او تا سوله وکړله، زه د دا دوسیه د دا دی خیم، هر چاته مې چې وښودله، نړۍ ته یې خیم. نو په دې حساب سره دوی ویرول او دا په شا باندې لاړل. روسیې دا ویلي دي چې د امریکا د هرمز بندولو خبره رد کړی دی، ویلي چې دا درست کار نه دی او دی ویلي دي که چېرته د ایران د یورانیمو مسلې، نو د ایران یورانیم به موږ واخلو او د ایران د یورانیمو د ضرورت ده دا به ورته موږ په خپله حل کړو. خو په دې باره کې همدارنګې جي ډي ونس د اسلام آباد نه د تک په متعلق چې دی ولې ډېر زر د هغې نه را روان شو، یو خپل منطق او دلیل یې ویلی دی. هغه دا ویلی دی چې یو د دلایلو نه چې موږ مذاکرات پرېښودل او راغلو، هغه دا چې د ایران هیات باصلاحیته نه و. دلیل یې څه ویلی دی چې دی به ټلیفون کوه د هر خبرې لپاره ایران ته، خو هغې نه به ځواب نه راتله، نو موږ مجبور شولو. خو که چېرته په ټلیفون خبره یي او دې دا معلوموي چې صلاحیت یې نه درلوده، نو جي ډي ونس تا چېرته صلاحیت درلوده؟ تا خو هم لس ځلې زنګ وهلی، هر خبره د ډونالډ ټرمپ ته کوله او آخر ځل چې تا زنګ ووه هغه درته ویلې راځه، نو ته خپله هم آزاد نه وې، در حال چې ایران آزاد و، هغه ډېر قوي هیات و، قالیباف دا صلاحیت درلوده چې قرارداد امضا کړي، خو هلته خبره بل څه وه. دی وایي چې موږ ترېنه وغوښتل چې 20 کالو لپاره به ته نور یورانیم نه غني کوې. ایران ورته ویلي چې 15 کالو لپاره نه غني کوم، 15 کاله بعد بیرته شروع کوم. او د غني شوي یورانیم په هکله یې ویلي چې دا چاته نه سپارو، همدغه غني شوي یورانیم چې 80% ته تللي دا بیرته 15% ته راولو، او په عوض د دې چې موږ 15 کاله یورانیم نه غني کوو، همدغه غني شوي یورانیم ورو خپل د انرژۍ لپاره استعمالوو. خو که په عقل و منطق یو لاره سړی جوړوي، خو دا خو په عقل و منطق سمه خبره ده چې هغه درته وایي یورانیم به درته نور نه جوړوم، کوم یو چې یورانیم د هغې درجه بیرته راټیټوم او چې د انرژي لپاره پکارېږي هغې نه استفاده پکې کوم، او هغه هم د نړیوال د اټومیک انرژي د نظر لاندې کوم، کوم بل مملکت پې شاهد کېنوي یا پې ناظر کېنوي هغه هم منم.
نو دا چې نه مني نو دا هغه انسانانو ته چې صرف دروغ وایي، منطقي کار نه کوي او همدا یو خبره یې زده وي چې دا 15 فامیلونه دي او په نړۍ باندې حکومت کوي او دا به د اسرائیل د موساد خبرې کوي چې دا به ایران خو خراب نشو، اوس امریکا خرابه ده، اوس د اسرائیل وضع خرابه ده، اوس هم بیده هستی، اوس هم 15 فامیلونه که 15 فامیلونه په روسیې باندې حکومت نه کوي، په چین باندې حکومت نه کوي، چرته ویده هستی تاسو؟ دا تاسو غلامان لري چې ډالر اخلي او د خپل دین او ایمان او آیین هم خرڅوي. د خدای دپاره د تحلیلګر په نوم راځئ، تحلیل باندې پوهیږئ نه، د تحلیل او د خبر فرق نشئ کولی چې تحلیل څه ته وایي، خبر څه ته وایي، او ته چې کوم خبره کوې هغه تحلیل نه دی، هغه د استخباراتو خبر دی چې ته ورکوې، تحلیل نه کوې. ته تحلیل خو هغه دی چې په سخترین شرایطو کې ته داسې یو خبره وکړې چې ستا تحلیل په استدلال ته په هغې ولاړ اوسې چې دغه شی کېږي، په دغې دلیل سره کېږي، منطق خو پکې موجود وي که نه. نو په دې اساس سره دوی وایي چې موږ دغه شو، ایران خبره په حساب جوړېدله نه، نو موږ سیمه پرېښودله او راغللو، در حال چې حقیقت د ده خبرې نه دی، دا نه دی. او ټول غربي ژورنالستان یا تحلیلګران او کارپوهان هغې دا وایي چې دا یو لوبه ده چې دوی کوي او دا لوبه د اسرائیل ده، د نتنیاهو ده، په هغې دام کې دوی نښتي دي او دوی په همغې دام کې کار کوي. د روسیې او د چین ماهرین په پاکستان ته رسېدلي دي تر څو د اوربند د مذاکراتو د ادامې لپاره دوباره په پاکستان کې خبرې وکړي او د دې شي امکانات ډېر زیات دي چې د ایران او د امریکې دوباره ناسته یا په عمان کې یا په سویس کې او یا په همدې اسلام آباد کې دوباره وشي. پاکستانیان دا وایي چې د پنجشنبې په ورځ یعنې سبا ته بیرته دا ناسته به کېږي او دوی به راځي. او دې علت دا دی چې امریکا په دې باندې اوس ښه پوهېږي چې دی په دغې هرمز د تنګې په بندولو چې لاسته نشي راوړلی، کامیابیږي هم نه، نور هم ذلیله کېږي او د ده ځینه به ناکام او شرمنده به روانېږي د ټول ارګا برګا سره، ځکه چې نړۍ هېڅوک ورسره ملاتړ نه کوي او دا تنګه چې ده دا د نړۍ ضرورت رفع کوي او د دې ضرورت د رفع کېدلو لپاره دوی چې دی باید دا په هر قیمت چې خلاص وساتي، ځکه چې پټرولو په قیمت باندې ډېر زیات اثر غورځولی دی او غورځوي. ګرچې چې روسیه د دې مشکلاتو د بابت نه ډېره ګټه اوچتوي. په تېر یو میاشت کې روسیې یعنې پوټین 19 میلیارده ډالرو پټرول خرڅ کړي دي او 7 میلیونه بیرل پټرول یا نفت تولید کړي دي، کروډ آیل، او د نړۍ ته عرضه کړي دي. او په همدې حال کې دا نورم زیاتوي، ځکه چې تنګه د هرمز بند شي، د ایران 3.5 میلیونه چې د ورځې بیرلونه ایران تولیدول هغه چې صحنې نه لرې شي، نو روسیه مجبوره ده چې زیات تولید وکړي او چې زیات تولید کې بل دا د مارکیټ کې اوس پټرول قیمته شوي دي، هغه پټرول چې دی په فرضاً په 80 یا 70 ډالره بیرل خرڅول اوس 120 130 کې خرڅوي، 2 چنده پیسې اخلي. بله خبر دا ده چې د تنګي هرمز د تړل سره د ایران 400 میلیونه ډالره یومیه خساره ګوري او په همدې توګه باندې په تجارتي توګه چې د دې د بندرګاوې بندېږي 110 میلیارده کلنۍ ضربه ګوري. په همدې رنګې په اروپا کې په تېر یو میاشت کې د 40 ورځو کې 110 میلیارده ډالره ټولو دغه انرژي د لحاظ نه دوی کسر د اقتصادي پکې راغلی دی، د پټرول قیمته شوي دي او 500 میلیونه ډالره د ورځې د زیان ګوري او خساره ګوري اروپا، او په مجموع کې د کال 115 میلیارده ډالره خساره ګوري. خو په دې نه بر علاوه د جرمني خساره د ټول نه 50 میلیارده ډالره د میاشتې اضافه ده، ځکه د جرمني ضرورت او دا نسبت د نور اروپا ته فرق کوي. نو په دې اساس باندې دا په هغې باندې اغېزه یې ډېره زیاته ده او هغې زیاته خساره کوي، یعنې 50 میلیارده دوی زیاته خساره کوي نسبت نورو ته.
د دغه جنگونو په دغه کې چې اسرائیل او امریکې په سیمه کې دغه کړي دي، ترکیې یو ځلې بیا اسرائیل ته ګواښ کړی دی که چېرته دا په لبنان باندې خپل بریدونه کم نه کړي او هلته د هغې د ځمکو نیولو هڅه وکړي، نو ترکیې سره بل لاره نشته مګر دا چې په اسرائیل باندې ورننوځي او د اسرائیل سره مستقیما هملته وجنګېږي. نو دغه ټول مسایل دغه دي او امریکا اوس فعلا دغه نقطې ته رسېدلې ده، غیر له دې نه چې مذاکراتو ته بیرته راشي، په میز باندې کینی او په ابرومندانه توګه د دې ځینه یو لاره د بیرون او تیر ځلې ما هغې راغلي وو چې دا مسله وکړي، خو مزه یې ورته وروسته نه کش کړ. دغه مزه چې کش کېږي د دغه چاره باید امریکا وکړي چې دی ځان خپل خودمختاري باید اعلان کړي چې دی کولی شي آزاده من حیث یو قدرت دی کې دا د دغې د نتانیاهو په دام کې نښتی دی، اپسټین فایل خراب کړی دی، د دغې نه د ځان وباسي. نو دا زما د نن ورځې خبرونه نړیوال چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړی. هیله ده برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریک کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.